افغان اتلان د بنگلاديش پر وړاندې افغان اتلان د بنگلاديش پر وړاندې نن سه شنبه ماښام 9:30 بجې بال په بال جزئیات د AFG نیوز څخه کتلی شئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. راشد خان وایي افغانستان ته باید د لا ډیرو نړیوالو لوبو کولو فرصت ورکړل شي. افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور ورو توپ اچوونکی راشد خان وایي چې په نړیوالو لیګونو کې د لوبو کولو څخه یې ډیر څه زده کړي او د افغانستان لوبډلې ته باید د لا ډیرو نړیوالو لوبو کولو فرصت ورکړل شي. راشد خان دا تبصره د آسیا جام په سیالیو کې د بنگلاديش سره د لوبې څخه وړاندې په خبري کانفرنس کې کړې. ټاکل شوې د افغانستان لوبډله نن سه شنبه د اګست پر 10 ماښام 9:30 بجې د آسیا جام سیالیو په درېیمې لوبه کې د بنگلاديش سره مخ شي. افغانستان خپله لومړنۍ لوبه د سریلانکا څخه ګټلې او په خپل ګروپ کې لومړی مقام لري. راشد خان په خبري کانفرنس کې وویل چې افغانستان تر اوسه ډېرې نړیوالې لوبې نه دي کړي او زیاته یې کړه چې په دې کې د لوبغاړو قصور نشته بلکې د راتلونکو سفرونو په پروګرام کې FTP کې افغانستان ته ډېرې لوبې نه دي ورکړل شوي. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې ټولو هیوادوالو ته د تېرې لوبې بریا مبارکي وایم او ډیره زیاته مننه چې خپلو دعاګانو کې مونږ یاد ساتلي. واقعا مونږ ټولو هدف هم دا دی، کوشش هم دا چې ښې لوبې وکړو او د افغانستان بریا به راوړو افغانستان ته، دغه خلکو ته د افغانستان کې ژوند کوي او په خولې مسکا یې راولو. نو ستاسو دعاګانو په هیله را روانو لوبو کې هم انشاءالله مونږ خپل کوشش تمریناتونه په لاره دي، خو ستاسو دعا په هیله چې انشاءالله سبانۍ لوبه کې هم بنگلاديش په وړاندې مونږ ښه وځلیږو او زمونږ ټولو هدف کوشش به هم دی چې را روان لوبه کې هم همدغسې ښه وځلیږو، لوبه وګټو په خیر او تاسو ته یو بله خوشحالي هم درکړو. ډېره زیاته مننه، دعاګانو نه هم همیشه مونږ ته دعا کړې دي. الله هم خوشحاله ده.